د شاپور ځدران مړینې ته غبرګونونه. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مه شئ. شاپور ځدران له څو میاشتې سخت ناروغۍ وروسته تېره ورځ د نږدې 9 کلونو په عمر د هند په یو روغتون کې ومړ. د بېلابېلو هیوادونو د کرکټ له اوسنیو او پخوانیو لوبغاړو رانیولې تر پیژندل شویو مبصرینو، بېلابېلو لیګونو، لوبېدونکو، لوبډلو، د سپورټ او هنر د برخو نوموتو څېرو، سیاسي مشرانو، سوداګرو او عامو کسانو پورې د هر پاړکي خلکو د شاپور ځدران پر مړینه خواشیني ښودلې ده. په دې لړ کې د پاکستان پخواني چټک توپ اچوونکي شعیب اختر شاپور ځدران نه ډارېدونکی تیز بالر بللی چې د په وینا د نړۍ په نقشه کې د افغانستان د کرکټ ځایولو کې مهم رول لوبولی دی. هغه پر ایکس پاڼه لیکلي چې د شاپور د مړینې د خبر په اورېدو خواشینی شوی. د هند ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي اجای جدیجا د 2015 کال د ورځنیو لوبو نړیوال جام کې د شاپور ځدران د هغې څلورزې ویډیو شریکه کړې چې افغانستان ته په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ بریا ور په برخه کړه. هغه لیکلي شاپور نن موږ په غمجنه توګه پرېښودو. د هند بل پخواني لوبغاړي یوراج سنګ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي د داسې چا له لاسه ورکول تل زړه ماتونکي وي چې دې لوبې ته یې ډېر څه ورکړي دي. یوراج سنګ وایي شاپور ځدران د افغانستان د کرکټ یو ریښتینی مخکښ و او د هغه لیوالتیا او ژمنتیا به تل یاد وساتل شي. مشهور هندي مبصر روي شاستري شاپور ځدران د افغانستان د کرکټ د پرمختګ یو اصلي معمار بللی چې د نوموړي په وینا د کرکټ لوبې او د خپلې لوبډلې په سفر کې به د هغه ونډه تل په یاد وساتل شي. هغه شاپور ځدران داسې لوبغاړی بللی چې ژوند یې سپورټ ته وقف کړی و. د کرکټ بل مشهور هندي مبصر هرشا بوګلي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې زما د هغه لوبه د هغه منډې وهل او د هغه هوډ خوښېده. هرشا بوګلي وایي شاپور او حمید حسن د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو لویه برخه جوړه کړه. نوموړي د شاپور مړینه ډېر ژر او د ډېرې خواشینۍ وړ بللې ده. د کرکټ نړیواله شورا ICC پر خپل ویب پاڼه د شاپور ځدران د مړینې په تړاو مطلب خپور کړی و او پر ایکس پاڼه د هغه افغانستان لپاره د نړیوال جام اتل بللی دی. د سریلانکا ملي لوبډلې پخواني لوبډلمشر او الراونډر انجلو ماتیوز د شاپور ځدران له عکس سره لیکلي په میدان او له میدانه بهر څه یو اتل. د بنګلادیش پر پیژندل شویو لوبغاړو سربیره د دغه هیواد کرکټ بورډ هم د شاپور ځدران پر مړینه خواشیني ښودلې او لیکلي دي چې د افغانستان د کرکټ ودې لپاره به د هغه ونډه تل په یاد ساتل کیږي. د افغانستان مخکني ولسمشر اشرف غني شاپور ځدران ته په سینه د میډال لګولو د شیبو عکس خپور کړی او ورسره یې لیکلي دي چې دغه د دنګ چنار په پریوتو خفه دی. نوموړي لیکلي د شاپور مړینې زموږ کرکټ بې دغه ستوري او ډېرې ځوانانې چې هغه ته یې د بیلګې په سترګه کتل بې دغه ستوري کړل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم لیکلي چې شاپور ځدران د مړینې خبر ډېر خواشینی کړی. د هغه پر فیسبوک پاڼه لیکل شوي مرحوم شاپور ځدران د هیواد د کرکټ له لومړنیو ستورو څخه و. د ملي لوبډلې د پیاوړتیا لپاره نه هېرېدونکې هڅې وکړې او د افغانستان د کرکټ ټیم په ځلولو کې یادونکي کارنامې ترسره کړي دي. د کرکټ نړیواله شورا مشر جیشا د شاپور ځدران په مړینه خواشیني ښودلې او لیکلي دي چې په 28 کلونو کې د افغانستان د کرکټ د پخواني لوبغاړي شاپور ځدران د مړینې له خبر ډېر خواشینی شوم. شاپور د افغانستان د نړیوال کرکټ بېساری پرمختګ کې مهم رول درلود او د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام کې به د سکاټلند په وړاندې د لوبې ګټونکي الراونډر کارکردګي په تل یاد شي چې افغانستان ته د نړیوال جام په تاریخ کې لومړی بریا ور په برخه کړه. د هغه کورنۍ دوستانو د افغانستان د کرکټ ټولې کورنۍ ته د زړه له کومې خپله خواخوږي وړاندې کوم. روخي خات. د بنګلادیش لوبډلې چټک توپ اچوونکي تسکین احمد بیا لیکلي د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي شاپور ځدران له اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. د شاپور ځدران کورنۍ دوستانو د افغانستان د کرکټ ټولې کورنۍ ته خپله ژوره خواخوږي وړاندې کوم. الله تعالی دې هغه ته جنت الفردوس تر ټولو لوړه درجه ور په برخه کړي او کورنۍ ته یې جمیل صبر ورکړي. په IPL کې د پنجاب کینګز لوبډلې بیا لیکلي د افغانستان د کرکټ د یو ستر ستوري شاپور ځدران د مړینې له خبر څخه ډېر خواشیني شو. زموږ خواخوږي د هغه له کورنۍ او خپلوانو عزیزانو سره ده. د پاکستان پخواني لوبغاړي راشد لطیف بیا لیکلي دي د دې خبر په اورېدو ډېر خواشینی شوم چې شاپور ځدران وفات شوی دی. ډېر د خواشینۍ ځای دی. له هغه سره مې اړیکه لرله. هغه ډېر مخلص او زړه سوانده انسان و او یو غوره توپ اچوونکی هم و. زموږ دعاوې له شاپور سره دي. الله تعالی دې مغفرت وکړي. آمین.
راجستان رایلز لوبډلې بیا لیکلي د افغانستان د ډیرو ځوانو کرکټرانو لپاره د کرکټ د مینې پیل د شاپور د دران له اوږدو رپانده ویښتانو او خالص چټکوالي څخه وه. مننه چې داسې میراث دې پرېښود چې د هر هغه ځوان چټک توپ اچوونکي له لارې به ژوندی پاتې شي چې ستا له لوبې الهام اخیستی دی. په ارام ویده شه شاپور د درانه.